موږ پر پاکستانیانو باندې غږ کوو چې عزیزانو دغه خپل ترهګر پوځ او ISI در مهار کړي، د افغانستان په چارو کې د مداخله نه کوي. افغانستان یو مستقل هیواد دی، موږ خپل ځان ته قوانین لرو. زموږ امیر المؤمنین د تقوا په لحاظ باندې تر باجوه او تر شهباز شریف زر واره محبوب دی. پنځه وخت لمونځ کوي، شرعي نظام یې پر ځان باندې تطبیق کړی دی، پر خپلو صفوفو تطبیق کړی دی. مګر ته خو د انګریز په قانون باندې چلېږي، ته خو د فرنګي کتاب ته سجده کوي تر اوسه پورې. په تا خو د هیګا منډۍ علني ده. ته څنګه د اسلامي اخوت دعوه کولی شې؟ ته خو زما سره په اسلامي اخوت باندې په دې 4 کاله کې نه یې چلېدلی. ته ټول د انګریز په فرمان چلېدلی، زما سره دښمني کړې ده. د انګریز د میوند انتقام د ټول پنجاب عسکر نن زما څخه په بولدک او په تورخم کې اخلي. موږ په دې شیانو باندې پوهېږو علیزی صاحب، مګر موږ د پاکستان ملت ته وایو چې دا ستاسو وظیفه ده چې دغه ترهګر پوځ او ISI پر ځای کښېنوئ، مهار یې کړئ، جمهوري پاکستان جوړ کړئ چې موږ وروري ورسره وکړو، عزیزګلوي ورسره وکړو، ښه ګاونډیتوب ورسره وکړو. د ټولو پاکستانیانو ذهنیتونه داسې خراب نه دي لکه زما د حسن ورور چې خراب دي. په پاکستان کې ډېر درانه شخصیتونه شته دي، ملي شخصیتونه شته دي، پاکستان ته، اسلام ته او ګاونډیتوب ته وفادار خلک شته دي. موږ د هغوی درناوی کوو، د هغوی سره ښه راتلونکی غواړو. د انګریز دغه نوکر غلام پوځ دی چې د نفرت خبرې کوي، د هندوستان سره نفرت، د ایران سره نفرت، د افغانستان سره نفرت، د اسلامي امت سره نفرت. پس نفرت اچونکي هغه څوک دي چې د نورو په قوانینو باندې د نورو د ګټو دپاره لوبیږي. موږ عزیزګلوي کوو د پاکستان د ټول ملت سره، خصوصا د پښتانه او بلوچ سره زموږ د وینې او د مینې علاقه تاریخي اسلامي د هغه به وي. د حسن صاحب نظر دا و چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان داخلي جګړو ته ولاړ شي، ځکه خو دغه هڅې استازیتوب یا غواړي چې نړۍ تعامل ته ورسره ورسېږي. علیزی صاحب، که چیرې تاسو د پاکستان په خوله باندې د افغانستان ښېګڼه، د افغانستان ښه والی غواړئ، بیا نو یو وار تاریخ ته مراجعه وکوئ. آیا دا پاکستان نه ولو چې 9,000 عرب یې راوستله او په خپله خاوره کې ځای ورته ورکړی، ټرینینګ یې ورته ورکړی، د افغانستان نظام یې پړنګ کړی او په افغانستان کې وجنګوله. د شوروي تر وتلو وروسته په جلال آباد کې د پاکستان د 111مې فرقې سره 9,000 عرب ولې زما په خاوره کې جنګېدله؟ د بن لادن